السلام علیکم خوږو مینوالو څنګه یې دا ولې تاسو خو داسې خپه خپه ښکارئ هېڅ غم مه کوئ ښه نن مې درله بیا داسې ویډیو راوړې چې ستاسو په مخونو به خنداګانې خورېږي او ستاسو ټینشن به ختم کړي خو د ویډیو کتلو سره سره ویډیو لایک کول او چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي ګرانو مینوالو یو وختو چې د پښتو فلمونو قصې او ډایلاګ په ډېر زیات مزیدارو ډېر سبق آموزو او اوسني غوږونو له به ګوتې یو ځای ښه دا یو معمولي شان کلیپ در سره شیر کوم تاسو واورئ نو پخپله به درته اندازه وشي که ماته پته وې که نه چې تا کې د نرتوب رنجه نشته نو ما به د سره ډو سنتولې نه زما دا سنت کړی دی ستا مبارک شي کافر نسیه دومره دې په شرمونو شرمولم چې ما ته اوس اړودي شي حاجت نشته راځئ ملګرو چې د عبدالستار بمبار صاحب د شعرونو بمباري وګورو غمخا د خپل نه د پردو غوره ده دوا د مړو نه د ژوندو غوره ده خو عبدالستاره چې اشنا پکې ده نو د جلالانه پیرسدو غوره ده ورته به کډه بشخالي کې واړو خیر دی غوړي به په تالي کې واړو عبدالستار وایي زه به یې قدر کوم خو نوره خبره به شپېلې کې واړو څنګه خاطرت چې په هوا د ورځې نه ګرځي دغسې زما ښکلی اشنا د ورځې نه ګرځي ما یې تپوس وکړو کشر ورور یې راته دا وویل خلک یې تنګوي ځکه لالا د ورځې نه ګرځي چې د دوو درېو اشنا شي لرکوی د دلیله چې په غلا شي لرکوی چې په لغو یې خبره مړوی شي سمدستي که بیا پخلا شي لرکوی مزه دا کوي چې پلار ته دادا وایي چې کوم ځای پلار ته دادا شي لرکوی چې په خولې کې د خیر خبره نه وي که د ټول کلي بابا شي لرکوی چې خیرې درته کوي عبدالستاره سپېره ښځه که د دنیا شي لرکوی باران دیوی سیلې دینوي باران دیوی سیلې دینوي سیلې ناتر سورانوي ودان کورونه لدينا بل بي وسي سنگوي لدينا بل بي وسي سنگوي چې یار دی یا چيو لیدلای نشي چې زبد اوخ کو جرګو کم که یار پښتون وي ما به نه خفه کوي نه الله دې تا پچا مین کی چې تن دې روغ وي زړه دې پټ کوي درګونه چې ودې نه وینم خفه غوندې یم ای درمین شومه تر څه کیسه ده که زه ستاسو په دې پنډال کې مړ شوم نو مړ نیم او څومره ادارې چې دي زما دې څه وکړي زه نه یارېږم
دا امبولینس ما ولا اور منډه والا ما چې دا سړی هسپتال ته ضرور رسوم نو ان شاء الله تعالی زمونږ بختي رحمان صاحب را روان دی ستاسو په درون استقبال کې که خیري بقیا خبرې اترې به سره هغه کوي او دا چرګې والا ډېر بېکاره خلک دی دا چرګې والا د دوو ونو نه دي که زمونږ د پارټۍ یو سټیکر راوشلېدو ستاسو دې قسم وي چې د پاسه پې په جوتو وخېږئ دا درې زمونږ دا درې زمونږ لکه خوله ونیسه ته څوک چې دا خبره آخري خبره ده چې کم د چرګې د پارټۍ خلک دي او داسې یو پارټي بله ولاړه دلته نو ستاسو د قسم وي چې دا بېروزګار پارټي چې څومره ورکران دي سرونه پې مات کوي زه پوه شه او زما کار پوه شه او زما روزګار پوه شه والسلام تا به بیا د هغه کور والې روغه پرېږدي ولې زه به وله زهر ورکړم او زه به سمې چغې وکاږم زم چې راشئ هلک یو مړ شو او زه به ځان نانګار کړم زم چې زه څه خبرم چا به وله ورکړي نو یو خو دې مچان داسې تنګول اخیستې صحیح ده که نه مچان به دې تنګوي نو هلته هغه لوټه کې اوبه پرتې وي نو هغه دې په ځای پرېښي دي او په کاوه باندې دې یو 10 چاره دام کړی نو بس اوس خو به مچان تا پسې خامخا ګرځي ملګرو بختي رحمان بیا فام کې راغلی دی ښه بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې په تا به یو هندو له تاویزونو له راتلم او یاري څه لیونتوب د دغه مخکې جومات نه دی د کلي نه به دلته کې منځونو له راتلم لکه پاسه لکه چې په خومې پاسه یار ولې زه په پتیله کې ودرېږم